بچه هغه زما رادو راوړه ته. یا پلاره خدای ته وګوره ناوخته دی ویده شه نور. یه سړی رښتیا وایي ویده شه ناوخته دی رادونه څه غواړې؟ د ګل خان مورې د عزیز خپرونه ده نوې قصه شروع کړې. وایي رښتیا منډه کړه بچی رادیو ژر ژر راواخله هله زوی جانه. غلی شو کېناست توتي ته یې وکتل غري واخیست ویې ویل زرو یې په خپل ټیکري څنډۍ کړې وه سترګې یې نه وې. زرو ویونکي کتابونه سه شنبې نه تر پنج شنبې د شپې 10 بجې. السلام علیکم د ویونکي کتابونو ګران اوریدونکو ستاسو کوربه عزیز کاروان یم. هیله ده چې روغ جوړ به اوسئ. نن د بغدادي پیر ناول دریم قسمت دی. په تیر قسمت کې تاسو د بریتانویانو د چالونو په اړه باندې پوه شوي وئ. هغوی اوس داخل په افغانستان کې شروع کړي تر څو د امان حکومت ناکام کړي. هیله ده چې تر دې ځایه په ناول پوه شوي یاست او نننی قسمت ته به په تمه وئ. نو راځئ نننی قسمت هم ستاسو په خدمت کې. سوزان خپل ورور ته وکتل. ټام د وحشي هوسۍ بچي ته نږدې ولاړ و. ورغله د هوسۍ بچی وترهېده. منډه یې واخیسته. د ټام تندی تریو شو. په خشکه یې وویل ودې ویراوه. سوزان وویل وبخه خو هوسۍ بسکټ نه پیژني. ټام په ورغوي کې نیولی بسکټ بیرته په پاکټ کې واچاوه. سوزان خپل پلار ته وکتل. په یوه نیکر کې پروت و. ځان ته یې لمر ورکاوه. سوزان بیرته خیمې ته ننوته. د خپلې مور له سره یې بړستن لرې کړه. ویې ویل خوب خو په کور کې هم کېده. لاره کېناسته سترګې یې وموښلې. سوزان د خپل غور نیکه کتابچه ور واخیسته. د باندې ووته. د اوبو پر ځای پر یوه هواره ډبره کېناسته. پورته یې وکتل. په غرونو کې سپېره ځای نه ښکارېده. ټول له ونو ډک ول. اوبو ته یې وکتل. په وړه کښتۍ کې سپور بوډا له چنګکه ماهي خلاصاوه. سوزان کتابچه ور واخیسته. باد نرم و. لمر پوست لګېده. سوزان په کتابچه کې په نښه شوې پاڼه پرانیسته. ډیوډ جونز لیکلي و 1940 میلادي کال د اپریل 2 بریتانوي هند پېښور. تېره څو میاشتې په مدارس لاهور او پېښور کې تېرې کړې. ستړې ورځې وې. حالات له کنټروله وتلي ښکارېدل. د بریتانوي هند په ډېرو برخو کې د انګریزانو پر ضد خلک راپورته شول. دوی له امان الله خان د ازادۍ الهام اخیستی و. زرګونه هندوان سیکان او مسلمانان مو ووژل خو نه قرارېدل. حملې لا تودې وې. اړ شو له چانسلر سره مو په ورځو خبرې وکړې. هره ممکنه لاره مو وسنجوله خو د افغانستان د خپلواکۍ او چټک پرمختګ څېره مو نه شوی تکولی. اخر له بریتانیې څو کسه راغلل. ویل یې چې په بریتانوي هند کې ځینو مسلمانانو ژوند نور هم پسې تریخ کړی. دا خبره حیرانوونکې وه خو د راغلیو کسانو خبرو له خطر سره قناعت راکړ. د دې نقشې عملي کولو احتیاط غوښت. موږ باید حالات دومره هم نه وی خراب کړی چې برطانیوي هند ته یې د ګډ تاوان ډېر وی. له پلان سره سم په ځینو مسلمان میشتو سیمو کې کلیساوې جوړې کړې. په ځایي اوسېدونکو بده ولګېده. ویل یې چې دلته خو عیسویان نه اوسي. مظاهرې راووتې. جوړ شویو کلیساو ته یې اور ور واچاوه. دا خبرې مو د بریتانوي هند په اخبارونو کې لا وپړسولې. د هجرت لپاره تبلیغ ته زمینه برابره شوه. زموږ صوفیانو جاسوسانو په هر جومات کې تقریرونه شروع کړل. ویل به یې انګریز عیسویت خپروي. ښه لاره هجرت ده خو د جهاد نوم به یې نه اخیست. په دې مو بسنه ونه کړه. په هندوانو او سیکانو کې مو خاص کسان وګمارل. دوی پر هغو مسلمانانو ژوند تریخ کړ چې په سیمه کې اقلیت ول. هجرت خو کوم ځای ته هجرت؟ معلومه وه خلک د ایران په شیعه حکومت بې باوره ول. لنډ او د ډاډ وړ ځای افغانستان و. تبلیغ دومره تود و چې هره ورځ په زرګونو کسان د ډیورند تر کرښې اوښتل. په دې کې زموږ خلک هم وو. دوی ته وظیفه ورسپارل شوې وه چې تر خپله وسه افغانستان ته نویو ورغلیو مهاجرینو او ځایي اوسېدونکو ترمنځ اختلافات راوپاروي. په 2 میاشتو کې زرګونه کورنۍ افغانستان ته لاړې. د مهاجرینو ډېر فشار پر کابل او نور لوی ښارونو راته. دې کسانو خواړه جامې او سرپناه غوښته. زموږ د پلان له مخې باید دا مهاجرین بیرته بریتانوي هند ته راغلي وای. دلته په افغانستان کې سخت ژوند او له زرګونو ورغلیو مسلمانانو مهاجرو کورنیو سره د حکومت د نه همکارۍ کیسې کړی وای. په بریتانوي هند کې د امان الله خان پر ځلانده تصویر خاورې ورپاشلې وای او د ازادۍ احساس مړ شوی وای. خو نتیجه یې زموږ د تمې خلاف وخته. د امان الله خان د فرمان له مخې نویو ورغلیو مهاجرینو ته د کورونو د جوړولو لپاره ځمکې ورکړل شوې او ځایي اوسېدونکو خپله ګوله ورسره شریکه کړه. برطانیوي هند ته بیرته یوازې هغه کورنۍ راغله چې دستوري لیږل شوې وې. دا کورنۍ مو ټول هند په مسلمان میشتو سیمې کې وویشلې. دوی به د امان الله خان پر ضد تبلیغ کاوه. ویل به چې امان الله خان عیاش پاچا دی. جوماتونو ته یې قلفونه ور اچولي دي. د کوپر قانون چلوي. د خپل خلک په ګېډو نه و ماړه کړي. نو موږ ته به یې څه خیر را رسېده. خو دې تبلیغ تر ډېره کار ونه کړ. د افغانستان نوې خبرې راتلې. له مهاجرینو سره د پاچا او رعیت د نیک سلوک خبرې زموږ له کنټروله ووتې. چانسلر امر وکړ چې افغانستان ته تلونکي کورنۍ راوګرځوي. ویره یې پر ځای وه. له ورغلو مهاجرینو سره د پاچا او افغانانو نیک سلوک موږ ته تاوان را رساوه.
پلان ناکام شو. زه بیرته کابل ته لاړم. په لنډه موده کې نور تغیرات هم راغلي ول. لوی لیسې او مسلکي مکتبونه جوړ شوي وو. ترکی، هندي او جرمني استادانو به زده کړې ورکولې. تر دې دمه په ټول افغانستان کې 322 مکتبونه جوړ شوي وو. بازار له افغاني تولیداتو ډک و. افغانستان په خپله د غوړیو، صابون، قندو، بوري، عطرو، سمنټو، ټوپکو، باروتو جوړولو او د اوسپنې ویلي کولو کارخانې درلودې. د معدنونو پر استخراج او په ښارونو کې د اوبو رسولو پر عصري سیستم چټک کار روان و. اخبارونه مې ولوستل. افغانستان خپل راډیو درلوده. په کندهار او جلال آباد کې د برېښنا تولید لوی او وړې خونې پرانیستل شوې وې. فرانسوي او جرمني شرکتونو د دې هېواد له شماله تر جنوبه پورې د ریل د پټلۍ د لیک د جوړېدو پر پلان کار کاوه. ولایتونه له مرکز سره د ټلګراف او ټلیفون په واسطه تړل شوي وو. په کابل کې جوړ شوی مرکزی بانک لومړني بانک نوټونه راوېستل. د دې هېواد په لوی ښارونو کې د ملکي هوایي ډګرونو د جوړېدو کار په چټکۍ روان و. تر دې دمه افغانستان 12 ملکي طیارې درلودې چې پیلوټان یې جرمنیان ول. خو پاچا 25 کسان د پیلوټۍ د زده کړې لپاره مسکو ته لیږلي وو. هر زون خپل اخبارونه درلودل. دا اخبارونه د وطن دوستۍ اتحاد او د نویو پرمختګونو له خبرو ډک ول. د پاچا په امر په لوی ښارونو کې لوی کتابخانې جوړې شوې وې. خلکو به د مطالعې لپاره کتابونه امانت ترې وړل. د مالیاتو قانون جوړ شو. د مالیاتو ټیکټونه چاپ شول. چا چې به مالیات ورکول په مقابل کې به د مالیاتو له ماموره ټیکټ اخیست. په دې توګه تر ډیره د رشوت مخه نیول کېده. پاچا د خپل هیواد د آبادۍ سره لیوانۍ مینه درلوده. له کاره یې خوند اخیست. د خپلو کارونو د تنظیم لپاره منظم پلان درلود. شنبه د تجارت، مالیه او معارف کارونه د ځانګړي کړي وي. یک شنبه د تجارانو، سفیرانو او بهرنیو ډیپلوماټانو سره کتل. دوشنبه د وزیرانو په مجلس کې برخه اخیسته. سه شنبه له وزارتونو راغوښتل شوي راپورونه لوستل. چهار شنبه له خلکو سره کتل او پنځ شنبه هم د کرنې، عدلیې، امنیت ستونزې څېړلې. د بوخت سړي باندې د جمعې په ورځ هم د ملا امامانو، قومي مشرانو او سپین ږیرو مشکلات اوریدل. فکر په مخه کړم. سپیرې شونډې او تش ماغزه ژر غلامۍ ته ټټر وهي. خو دې سړي چټک کار کاوه. خپل خلک یې له خوارې او بې تعلیمې ورځې راایستل. په دې تشو ماغزو کې دا الفبا د یو ټکي اضافه کېدل هم برټانیې ته خطرناک و. په کابل کې مې د اوسېدو میاشت نه وه پوره چې ټلګراف راغی. چانسلر په بیړه پېښور ته ورغوښتی وم. دوهمه ورځ مې پېښور ته ورسوله. چانسلر مې ولید. حیران شوم. له سلام او کلام پرته یې په خوند وویل: ډیوډ جونزه، له دې وروسته به د ګیرې ته چاړه نه واروړې. سوزان یو دم چیغه کړه. په بیړه ودرېده. په ګریوان کې یې ګوتې نه ایستې. پر وښو وړه څرمښکۍ ول روان دي. ماخوستن یې غوړه ښوروا راته راوړه. سهار مو د شیدو له چایو سره تازه کوچ وخوړل. ټوله ورځ مو مزل وکړ. پاتې شپه مو په غره کې تېره کړه. بل ماښام همدې غار ته راورسېدو. بل ځای نه شوی تللی. قدم شاه دا غار پخوا هم لیدلی و. د 2 میاشتو زده کړې په وخت کې یې انګریز استادانو ته قناعت ورکړی و چې دا ځای د فعالیت د پیل لپاره ښه دی. ستړي وو. شپه مو په خوب تېره کړه. خو سهار مو لومړی خوراکي مواد، دوا او د جاسوسۍ وسایل د غار تیارې برخې ته یوړل. بیا مو 100 متره سیم تر خاورو لاندې کړ. د سیم پر دواړو خواو پورې یو کوچنۍ دستګاه تړل شوې وه. یوه دستګاه مو په غار کې د ایښودل شوي کتابونو شاته پرېښوده. بله مو لاندې چینې ته نږدې د لویو ډبرو په منځ کې پټه کړه. قدم شاه را روان دی. باید ورشم چې څه یې کړي دي. سوزان بله پاڼه واړوله. بل یادښت 2 اونۍ وروسته لیکل شوی و. قدم شاه خوشحاله و. ویل یې چې په غره کې د لیوانو انګولا اورېدلې وه. لرې خوشې کړي کچرې به بیا ونه ویني. په لومړۍ ورځ مو څوک ونه لیدل. خو دوهم سهار مو د زنګاولې اواز واورېد. قدم شاه په منډه د باندې ووت. له سیرلي سره راغی. د تک تور سیرلي سپینه ټنډه ښکلې ښکارېدله. قدم شاه د سیرلي کباب ته خوشحاله و. خو ما ورته وویل چې حوصله وکړه. دا کوچنی سیرلی به لوی پسونه درته راولي. زنګوله مې ترې خلاصه کړه. تار مې ورپورې وتاړه. د سمڅې په تیاره برخه کې مې پورته راوځړوله. د تار بله څوکه مې تر کتابونو راوړه. دې تار د خاورو رنګ درلود. تر ویښته نری و. د ځمکې سره نه ښکارېده. قدم شاه ته مې وکتل. سترګې یې رډې راختلې. ومې ویل: د سیرلي خوله ور وتړه. لرې یې پټ کړه. سیرلي نارې کړې. قدم شاه خولې ته جورابه ور واغوسته. تر ښکرو یې ونیو. د باندې ووت. ښه شېبه تېره شوه. بېرته راغی خو کېناستو ته مې پرې نه ښود. ورته مې وویل چې له چینې سره کېنه. شنې غټې پیلې مرۍ مې غاړې ته واچولې. دستګاه مې روښانه کړه. پوره یو په وخت مې غوږونه څک نیولي وو. خو د مرغانو له نریو نارو پرته مې بل څه
چینی سړی اوبه ور واچولې چې په ونو کې مې 3 کسان ولیدل. په بیډه پورته وختم. قدم شاه چاو پیاله خولې ته نیولې وه. ورته مې وویل چې کوچیان دي ژر یې مه راپرېږده. دستګاه ته نږدې په خبرو راوله. پیالې او غرمني پاتې لوښي مې راواخیسته. د ښار تیارې برخې ته ولاړم. پاکې سپینې جامې مې واغوستې. بیرته خپل ځای ته راغلم. چلتار مې پر سر کړ. دستګاه مې روښانه کړه. په تیاره برخه کې زنګوله رالوېدلې وه. ومې خندل. اوس یې هم ناوخته کړ. خیر د لنډکي یوه سترګه کار نه کوي. په دې غره او دومره ډبرو کې د وړې زنګولې پیدا کول سخته خبره ده. د غار تیارې برخې ته ورغلم. لومړی مې خپل پرتوګ سم کړ. بیا مې زنګوله راپورته کړه. بیرته راغلم. د کوچیانو په مخونو کې ټکې وینه نه وه پاتې. زنګوله مې وګړنجوله. ماشوم په بیړه راته وکتل. سترګې یې وځلېدې. زنګوله یې زما له ګوتو وایسته. په خوند یې وویل دا یې چیرې پیدا کړه؟ ومې خندل. په هماغو تیږو کې چې سیرلی بند و. میرګل یو دم چیغه کړه. وغړمبېد. له خولې یې لاړې باد شوې. ځان یې له ځمکې وویشت. حاجي ناټک یې پر پښو ور پرېوت. ما یې لاسونه کلک ونیول. حاجي ناټک وویل پیریان لري. یو ځل یې د ملا په واز کې راپریست. بیا په اتڼ کې مستی واخیست. رمباړې یې کړې. میرګل یوه شېبه پورته پورته غورځېده. بیا کرار پرېوت. بیرته خپل ځای ته راغلم. ور ومې کتل. حاجي ناټک په خپل نوي څادر د میرګل له خولې راوتلي ځګونه پاکول. وخت ووت. میرګل کېناست. خوله یې هم خړو خاورو ته وچې سترګې نیولې وې.
یو دم راوښوید. زما پر پښو خپل تودې شونډې کېښودې، د زړه له اخلاصه یې وژړل. اجي ناټک تر مټ ونیوه، خو ما اشاره وکړه چې په خپل حال یې پرېږده. میرګل ژړل، پښې مې د هغه په اوښکو او لاړو لاندې شوې. وروسته یې په ژړا کې وویل: آه بغدادي پیره، قربان دې شم، خاورې میرګل وبخه. ومې خندل، په ولیو کې مې څو ځل وټاپاوه. ومې ویل: بخلی مې یې. خو میرګل زما له پښو نه پورته کېده. ومې ویل: پورته شه، ومې بخلې. میرګل لا هماغسې زما پر پښو مخ ایښی و. وخت ووت، ژړا یې په سلګیو بدله شوه. بیا یې په غریو کې وویل: خدای مې دې ګونګی کړي، ستا مبارکه مې په بده نوم یاده کړه. تر ولیو مې ونیوه، په زوره مې کېناوه. ومې ویل: ته نه یې ملامت، حالات خراب دي، اوس هر څوک د بزرګۍ دعوه کوي. حاجي ناټک ته مې وویل چې په غاړه کې پروت ول پټکی ور وتړي. دوی یوه شېبه ناست ول، بیا یې اجازه وغوښته. د غار تر خولې پورې مخونه نه رانه اړول، پر شا تلل. په میرګل پس داسې چاغ اورنونه نه وو خوړلي. د میرګل غږ مې واورېد: پسه چېرته ودروم؟ ومې ویل: لږ اخوا یې حلال کا. ټیټې غونډۍ ته وختم، هوا ښکلې وه، نري باد د ونو پر پاڼو لاس تېراوه. کله کله به د یو مرغه ناره راتله. بیرته لاندې ښکته شوم. پسه له پوسته شوی و، پر ګېډې یې د وازګو نرۍ پرده پرته وه. 2 ورنونه بس ول، خو میرګل نه منله. ویل یې چې سلامت پسه یې نظر منلی و. په سخته مې قانع کړ. ور یاده مې کړه چې موږ 2 نفره یو، ګرمي ده، نوره غوښه خرابېږي. کوچي زړه نازله پاتې غوښه په څادر کې وتړله. د تګ په وخت کې یې وویل چې ساعت وروسته به حاجي ناټک د هغه لور او څو نور سپین ږیري راورسېږي. پورته وختم. د غره د خزندو په اړه ملا پېښور کې فکر کړی و. د دواو له کڅوړې مې یو بوتل راوویست. کوچنی جام مې له اوبو ډک کړ. 3 سرپوښه دوا مې پکې واچوله. د باندې ووتم. قدم شاه د پسه سلامت ورونو ورته نیولی و. ساعت وروسته ډله کوچیان راغلل. یو ځوان یو وړه نجلۍ په شا کړې وه. د نجلۍ له درده ډکو چیغو د دستګاه کرامات ته پرې نه ښودم. ګرانو اورېدونکو، د نن لپاره قصه په همدې ځای بس کوو. په ننني قسمت کې تاسو پوه شوئ چې د برطانیې چانسلر په کومو نومونو باندې او په څه رقم باندې خپل ټول جاسوسان په افغانستان کې ځای په ځای کړل، او همدارنګه د ناول د اصلي کریکټر یعنی د ډیوډ جونز په اړه باندې هم پوه شوئ. هغه ته بغدادي پیر نوم ټاکلی و او د هغه سره قدم شاه هم یو ځای و. هغوی دواړه په پکتیا کې په یوه څمڅه کې اوسېدل او د قسمت تر اخره پورې په دې موافق شول چې کوچیان په دې دوکه کې چې هغه یو د کراماتو نه ډک پیر دی. تر بیا چې تاسو په خدمت کې حاضرېږم، تاسو ټول به لوی الله باندې سپارم. ښه شپه، د الله په امان.